ښکلیه چې نن تاره پورې وخندل ښکلیه چې نن تاره پورې وخندل او دا ټولې دنیا را پورې وخندل مای چې بېګا په غم ژړلي وو مای چې بېګا په غم ژړلي وو هغو بیا سبا را پورې وخندل تل به دې ویل نسیمه تا نظار تل به دې ویل نسیمه تا نظار ولې د نن بیا را پورې وخندل. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د دروند ماښام په خپرونه کې یو ځل بیا ایاز جان زرار د سره د خپل مرستیال ملګري زویب افریدي سره حاضر یم. تمه لرم چې ټول به راته رګ روغ او خوشحاله یې. مینوالو په ننني خپرونه کې را سره د برګ کمبرخیلو د باړې د سیمې ډېر تکړه او ډېر ځوان او ډېر چمتو شاعر نسیم افریدي صاحب میلمه دی. نو نسیم صاحب ډېره زیاته مننه مو هم ادا کوم چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړو په خپرونه کې درته هرکلی او ستړي مشي هم وایم. ډېره مننه. زه هم د ته هرکلی او ستړي مشي یم. د تاسو ډېره مننه چې د دې مو جوګه وګرځولو چې مولا مو هم موقع راکړه. ډېره مننه. شکریه. ډېره مننه نسیم صاحب. هغو کتونکو ته خپل پیژنګلو هم وروښایه کوم چې دا وخت تاسو د سکرین په لارې ګوري نو خپله وړه شن پیژنګلو را سره هم وکړه. یو ځل بیا مننه. شکریه. د ما نوم خو نسیم دی. ادبي دنیا کې د نسیم افریدي په نوم یادېږم. د والد صاحب نوم مې خدای بخلی صنوبر خان دی. په قام افریدی د خیبر ایجنسۍ باړې اوسېدونکی یم. برکمبرخیل یم او په موجوده حالاتو کې زه په ادبي دنیا کې د کمبر پښتو ادبي جرګې مشر سکرټر یم. ډېره مننه. او د کتاب په حواله راته هم څه ووایاست. تاسو یو کتاب هم چاپ دی؟ بالکل یو کتاب د بلاندرا په نوم باندې چاپ دی. دویم کتاب مې اوس هم په پریس کې بس پروت دی د بدرګا په نوم باندې. دې نه علاوه مې هڅه شروع کړې ده د نثر هم یو کتاب مې دی چې هغه خو زه څرګندول نه غواړم. د هغې خاکا ډنچه د هغې نامه خو انشاءالله وخت نږدې دی چې هغه به م راڅرګند شي. هغه په نثر کې دی. الله دې وکړي چې زر ته زره زموږ لاسونو ته راشي. الله مو راته کامیاب که. اوس را سره خپل یو خوندور غوندې کلام هم شریک که. ضرور انشاءالله. د غزل مطلع ده وایي چې ډېر په بېرحمۍ یې چې وجلی دی ډېر په بېرحمۍ یې چې وجلی دی دلته یو سړی چا غورځولی دی. و ستا حکم که نور خلک مني که نه ستا حکم که نور خلک مني که نه ښکلیه ما په سر سترګو منلی دی. ستا حکم که نور خلک مني که نه ښکلیه ما په سر سترګو منلی دی. و شمار د اسویلو به درته څه کوم شمار د اسویلو به درته څه کوم بس د حسابونو نه وتلی دی. شمار د اسویلو به درته څه کوم بس د حسابونو نه وتلی دی. و ټوله کیسه ورانه هم د ده نه ده ټوله کیسه ورانه هم د ده نه ده دا چې په منبر باندې ختلی دی. و جوړه میخانه په هغه ځای مې کړه جوړه میخانه په هغه ځای مې کړه ویش کې مې چې کور ته رسېدلی دی. و ګونګه آینه به درته څه وایي ګونګه آینه به درته څه وایي ما نه تپوس وکړه چې څوک ښکلی دی. مننه. ګونګه آینه به درته څه وایي ما نه تپوس وکړه چې څوک ښکلی دی. و ستا په محبت کې چې ګمنام شولو ستا په محبت کې چې ګمنام شولو وګوره نسیم څومره ښاغلی دی. وګوره نسیم څومره ښاغلی. ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی کلام او یو را سره بل کلام هم شریک نسیم صاحب. ضرور. غزل مطلع وایي چې نه تا خبرې وکړې او نه ما خبرې وکړې نه تا خبرې وکړې او نه ما خبرې وکړې نه بل دریم په منځ کې او بیا چا خبرې وکړې. زه توره ستا د مینې یم ته ډال زما د مینې زه توره ستا د مینې یم ته ډال زما د مینې ته ګوره پښتنې راته نن دا خبرې وکړې. زه توره ستا د مینې یم ته ډال زما د مینې ته ګوره پښتنې راته نن دا خبرې وکړې. و ما پرېږده باک یې نشته زه بدنام یم د ازل نه ما پرېږده باک یې نشته زه بدنام یم د ازل نه په تا پسې خولې د دنیا خبرې وکړې. و
خدوانه باوري هم یو د یو بل په نیتونو خدوانه باوري هم یو د یو بل په نیتونو بیا ولې مونږه داسې وارخطا خبرې وکړې او ګودر و د همزولو ډک خپل ځان مې یادولو ګودر و د همزولو ډک خپل ځان مې یادولو نسیمه ته خو پوهیې چې ما ستا خبرې وکړې مننه شکریه ګودر و د همزولو ډک خپل ځان مې یادولو نسیمه ته خو پوهیې چې ما ستا خبرې وکړې وا ډېر ښکلي کلامونه ډېره زیاته مننه مو ادا کوم نسیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو راکړو ډېره مننه درته بیا هم وایو ډېره مننه تاسو هم شکریه ډېره زیاته مننه الله مو راته کامیاب که مینوالو په ننني خپرونه کې راسره تاسو د باړې د بر کمبرخیل د سیمې ځوان شاعر نسیم اپریدی صاحب واورېدو یقینا چې خپرونه به تاسو خامخا خوښه کړي که ژوند پر روانه خپرونه کې به د یو بل ملګري سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربه یا ځان زرار لا سره د ټولو ملګرو ورکې اجازت د لوی الله په امان